دا ګر چاپېر په غرونو راله بارانونه یاره ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکه پاتې شه باران دی لیدونکو پلی کړه نه خو دا څوک دې نه ورسېږي دا مشکل دی پاکستان چې قریب 23 کاله بعد په ننګرهار په ښار باندې واوره وشوه دا چې دا ټرمپ ده څه دی ټرمپ دا چې شه ده ټرمپ او د امریکا هغه ډونالډ ټرمپ په جلال آباد ښار کې ما واوره نه وه کتلې دا زما لومړی ځل ده چې دا واوره زه ګورم دا پزه یې ګوره شفاخانې پوهنتون ده دا سترګه یې وګوره غټ غوا غوندې ده غټ سترګه ده درنو لیدونکو په دغه خپرونه کې د جلال آباد ښار مربوط ځینو سیمو کې او همدارنګه د لغمان ولایت هغه سیمې چې 23 یا 20 کاله کېږي چې پکې واوره نه وه شوې موږ پکې خپرونه چمتو کړې راځئ خپرونه ګورو سلامونه لیدونکو ستړي مو شه جوړ په خیر الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږئ لیدونکو په جلال آباد ښار کې واوره دا یوه حیرانوونکې خبره ده چې د کرزي حکومت په وخت کې هم په دغه ولایت کې واوره شوې وه او د دې څخه مخکې د ظاهرشاه حکومت په وخت کې هم په جلال آباد ښار کې واوره شوې وه البته د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې واورې شوي خو اوس هوا زیاته یخه ده او د جلال آباد ښار په ځینې مربوطاتو کې هم واوره شروع ده چې دغه د پاس د پرمېډي مربوط سیمه ده په دغه ځای کې اوس واوره فلحال دپاره شروع ده راځئ د خپرونه وګورو هر خپرونه کې تعقیب کړو او خپرونې کوربای سراجدین پژواک هم د کیپري برخه کې زلمی زاهل ملتیا کوي پروردګار ښه ډېره واوره په ننګرهار کې وکړي چې مزې وکړو سلامونه نیکې هیلې احترامات بیا هم لیدونکو جوړ په خیر دا ټولې واوره خو تاسو ګورئ او الیشنګ دی نو دغه د سړک په منځ باندې یو چی جوړ کړی دی نو خلک عکسونه ورسره اخلي دغه چیزات دغه ورکوي نه پوهېږم دا چي ته نه جوړ کړی دی ته راشه سلام علیکم راځه راکړه ستړی مه شې دا چې دا ټرمپ ده څه دی ټرمپ دا چې شه ده ټرمپ او د امریکا هغه ډونالډ ټرمپ او دغه زړه قلا ته راغلی دلته راغلی برج ته او یا د نابل هغه چې پاکستان رهبر زرداد او بل برج کې هغه هم گیر کړ راوړم دلته دا سړک کې د الیشنګ کې دلته اوس له منځه ځي لږ نو له منځه ځي دا خو جوړ کړو دا ټرمپ دا خو یو ساعت کېږي چې جوړ کړی او دا ټرمپ چې د ټول جهان یې خوځولی خو دلته موږ ته ګیر ته راغی او دلته له منځه ورو له خیره سره دا دنه کچالو جوړو او دا غوږونه دي دا پزه یې ګوره شفاخانې پوهنتون ده دا سترګه یې وګوره غټ غوا غوندې ده غټ سترګه ده خولې یې خر غونده ده نو دا خو هغه نیکټۍ ده دا خو د هندوانو غوندې امبېل هم غاړه کې ور اچولې مخکې نه دا هندو هغه نه ده دا نیکټۍ ده خو موږ کوم داسې یو ضرور کار هم وکړو که نه دا غاړه کې نیکټۍ اچوي که نه همغه
دا ګل خو نه په ګل دا چل دا مونږ ودر هغه دا کنه مشه دا ټرمپ غوګونه ډیر زیات غټ نه دي ها دا غوګونه ډیر زیات غټ نه اوه سلام غړ غوګونه لري غړ کله غړ دا فزه غړ دا ها او دا ټرمپ ډیر غټ سړی دا غټ پښتنه دا کنه سټي غټ دی دا کوپړی وړو کې دا څنګه چلې غلط شوی نه ایو خو سره غټ دی کنه دا سره خو دا کپړې جدا شو بیرتم جوړ کو ها ولای تا خبره خدا کو لګ دا کپړې دا جوړ کړ دا لمارو علي کوپړی وړو کې دا راوړل دا باور راوړل کنه دغه څه دا خبره ډیر ښه خبره سټي دومره دا کوپړی دغنه دا او دا لمنځله خیر سره دي دا جهان دې څه خوروله او دا ایران موږ نه باید خوښ شي او ترا موږ دلته گیر کړی دا ایرانیانو هم بل د خوښ شي چې دا دلته لمنځه لاړه ایران هم دې در په در کړی هم دا سړی کړی دا وای کومه تیاری کې راغره دا ته مخصوص سره دا چې تاره نه څوک قتل هم نشي ها نه مقصود دلته نه چلیږي اوس که مف شو هغه نه کچالو جوړ شو خدا سیده بس دا ټرمپ ته لغدي ورکه به نو اوس دا ودر سوټه زما شو سوټه دې کومه ابلاشه حلو ګورې اوس یا علي علي لكن يا الله يا الله الله ده کنه بیا علي خیر کې اوس سکان و نه خېټه کې مو دا علي خو چې دا وسیله نه ٹھیک ہے ورته ټرمپ نه خدا اوس کې نه ورسیږي دا مشکل دی دا د پاکستان چې کېږي دا د پاکستان پلار دا میړه ده دا پاکستان وګوره زردالو والا د څه شي نه دا بل مخ دی دا زردالو ده زردالي څه شي ده دا پاکستان ده دا د پاکستان رهبر ده او دغه د خلم خو د پلو کو کنه دا وګوره دا پاکستان رهبر ده دا وګوره دا هم ډیر خبيث سړی ده دا پاکستاني ده دا د افغانستان سره د دښمنی لري خو لمنځه ځي له خلستګه مورته لګ باستله خدا دا دام له خیر سره لمنځه ځي سترګې خرابې کنه نه دا ما کړه سترګې وتله د سترګې د څه وهله سترګې وتله خانه ورته سوې دي دا نو له خیر سره دا زمونږ د افغانستان دښمنان لګ ورکیږي له خیر سره ان شاء الله دا اسلامي امارات له خیر سره دا په جهان کې نوم لري او په جهان کې یو سپیشل مملکت دین ده او ډیر جګ دین ده دنه باندې نور څوک نشته بالکل عربان چې دي کچالوان دي دا اپلو ها د پر هغه ده د پاکستان فلسطین سره چې جنگي اسرائیل دا ډیر خر ده را پځه او داخلي وګوره لکه سپي غونډه ده پځه وګوره لکه خر غونډه ده سرګه وګوره لکه غوا غونډه ده دا د اسرائیل هغه ده دا رهبر ده دا خله د اسرائیل دا زه سیده دا بس په اصطلاح دیوار ټرمپ او د پاکستان سره راځي پوه شئ او دا دواړه پاکستان او ټرمپ لمنځه دي له خیر سره خدای په امان دي دلته دا ځوانان بس یو څه نه شي کوي دا یادګاری ده به خیر کې چې په موټر مونږ نه وਹੀ خیالي ټرمپ جوړ کړی دی نور چې دی که ټرمپ سملو که بل سملو دا باندې په تعلیم په زور باندې سملو همداسې نه کېږي نو خبرې مو سره وکړې مننه سلام علیکم دوستانو ستړي مه شئ جوړ په خیر دا د جلال آباد ښار مربوط صحیح فامیلي ده او 25 کال یا 10 کال وروسته دلته واوره شروع شوې ده دا ګوره دا لومړنۍ واوره ده چې زه ګورم په جلال آباد ښار مربوطه نو ماشاءالله ښکلې واوره ورېږي لیدونکو تاسو دا وګورئ ماشاءالله دا وګورئ ښایسته واوره ده نو لیدونکو راځئ په تاسو باندې شاوټونه وګورم او خلک دې واورې ته زیات خوشحاله زه خپل دومره خوشحاله یم دې واورې ته چې هېڅ حد نه لري حد دومره ښایسته ښکلې واوره ورېږي او ما دې لپاره دا چې حیرانوونکې پدیدې ده چې په جلال آباد ښار کې ما واوره نه وه کتلې بیا دا زما لومړی ځل ده چې دا واوره زه ګورم نو داسې یو خبر ده لیدونکو چې ډېر ارزښتمن خبر په دې ده چې خلک ورسره عادي نه دي دې مسلې سره نو اوس ماشاءالله ښکلې واوره شروع شوه یو واوره چې د سهار وختي شروع شوه بیا دوهم ځل دپاره دا وګوره اوس بیا شروع ده واوره ماشاءالله وګوره څومره ښکلې واوره ورېږي لیدونکو صاحب فامیلي خالص فامیلي پارمیاډا سیاسنګ دې کې واوره ورېږي او د ښار طرف هم شاید شروع شي لیدونکو بیا هم خیر الله ستړي مه شئ الیشنګ کې یو او د غره څوکې ته راختلي یو دلته نو واوره هم ورېږي
البته واوره ورېږي پاس څوکو باندې لاندې لمر دی او ملګري راسره دي او په دغه ځای کې پخلی کړی دی نو ګورو چې پخلی کېږي که نه کېږي ځکه چې ملګری وایي چې مالګه مو سره نشته دی سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر ښه انشاءالله حالات ښه دي خلاري ده ستړی مه شي جوړ انشاءالله څنګه یې یار استاذ ولا د الله احسان دی وروره حالات ښه دي بیخي امن دی تاسو خاص دی خیر دی نننۍ ورځ مو څنګه پیل کړې الحمدلله ډېره ښایسته پیل کړې ده ټول یاران دوستان راټول شوي وروره په چکر راوتې دولت شاه ته او واورین موسم دی واوره ده او راغلی په دې واوره کې پخلی شروع کړی دی نو جالبه خو راته ده چې د غونډۍ په سر ته راختلي او ګاز ډبه میخي چې دا به پاخه شي که نه ولې به نه پخېږي انشاءالله ځکه بس تکړه اشپز موږ سره دی ابوذر غفاري او انشاءالله اشپز دی خو مالګه ته نه پاتې ده نه مالګه شته دی په ګاډي کې د خو را به وړي زه انشاءالله لکم لېږلی دی خو مالګې څنګ تر څنګ چې دی فکر کوم تن سمسیم پاتې ده او سمسۍ خو پاتې ده سمسۍ پاتې ده وروره نه ګورې په قاشوګه لګي په دغه چاقو لګي ای سفر جالبې خاطرې همدغه وي که نه بلکل خطرناکې همدا وي بلکل واورې ته تګ لومړی ځل دی که نه دې نه مخکې هم تللی واورې ته او چکر دې وهلی دی ولا واورې خو به طبعا موږ کتلي ځکه کابل ته تللي پسې راتېر شه ډېرو ځایونو ته خو نننی بېل خوند دی ځکه ټول هغه ملګري چې ټول د پرې ملګري او ټول خواږه دوستان یې سره بعض یو نیم پکې خوری او رارم دی را سره نو بله خبره دا چې دا سیمه هم ډېره ښکلې ده ټول غرونه دي منځ کې په اصطلاح د غرونو منځ کې پټي او کورونه دي او موږ د غره سر ته راختلي یو دا ډېر جالبه ده دغه د لمر لایټینګ او سپینه واوره او دې خوا که تاسو وګورئ لیدونکو د غرو په دې څوکو باندې مطلب سپینې وریځې تېرې شوي دي که نه دا نو بېل جالبوالی دی که نه ښه واورو موسم دی او خوندناک موسم دی بلکل که نه نو د واورې مطابق کوم ټپه د سره کوم غزل د سره لیدونکو ته وړاندې کړه مهرباني کوم ترنم د سره نو بلا خوند یاره ترنم خو به شی را سره نه خو یو ټپه به درته وکړم مهرباني ټپه خو زما د یاد ښه مهرباني د واورو یو ټپه شته که نه زایله کومې وه ده اوس راته وښیه واورو ډک ملکونه ته بیا وایه چینې د غرونه ښه زایله مهرباني ته ودرېږه دا ټپه به باران ورېږي خټې کېږي واورې دې نه اوري چې لارې بندوي نه ډېر عالي خیر او لیدونکو او راځه راځئ لیدونکو یو ترنم کوو تاسو ته د غرونو په منځ کې او همدارنګه د واورو په طبیعت کې راځه یار ورته چې ترنم وکړو دا ګر چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره همداسې شروع شئ دا ګر چاپېره په غرو راوړم البته غلط شوم زه ته یې وایه ښه وایه مهرباني دا ګر چاپېر په غرونو راله بارانونه یاره ګلی ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی باران لاله هند زه مسلمان یم شپه وکړه پاتې شه باران دی لاله هندو زه مسلمان یم مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی اگر چاپېر په غرونو راله بارانونه یاره او ګلی ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی باران وریږي ودې اوري یاره او ګلی ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی واورې دې نه اوري چې لارې بندوي نه یاره ګلی ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی ما درته وې پوره بینه کې ګلې ورېږي نه لیدونکو پلي کړه ترنم نشئ کولی خدای غار کې یو ترنم نشئ کولی
سلامونه بیا هم ستړي مو لیدونکو جوړ په خیر الله دې کړو جوړ اوسېږئ لیدونکو جلال آباد ښار مربوط تقریبا ډېره موده کېږي چې واوره نه وشي خو الحمدلله اوس واوره شروع ده مشر راسره ولاړ دی دې به تراو ورته نه پوښتنې وکړو چې مخکې دلته کله واوره شوې وه سلام علیکم ستړی مو شم سره وعلیکم سلام مشره دا د الله ډېر غټ رحم دی او الله په ننګرهاریانو په جلال آباد خلکو باندې الله ورحمېدو او داسې وایي قریب 23 کاله بعد په ننګرهار په ښار باندې واوره وشوه او خدای شته ولسونه ډېر ورته خوشحاله دي او موږ خپل هم ډېر خوشحاله یو الله د خیر او د رحمت وګرځي امین او داسې وایه چې په دې ننګرهار کې په دغې 23 کالو کې 2 پیرته واوره وشوه او ډېره ښایسته واوره وشوه او ډېر ورته خوشحاله یو او الله د خیر ذریعه وګرځي او ولسونه ډېر ورته خوشحاله دي بالکل اوس خو چې دی سهار هم لږ واوره شروع شوه البته اوس بیا شروع ده که نه لږ باران او لږ واوره ستا باران خوښېږي که واوره دې خوښېږي واوره خو د الله رحمت دی او دې سره ولسونه ډېر دغه کېږي او د ځمکې او د فصلونو د هر شي کې خیر دی او الله دې موږ ته د خیر ذریعه وګرځي امین امین او واوره خو رحمت دی رحمت دی که نه او ډېر وخت بعد واوره وشوه خدای شته موږ ډېر ورته خوشحاله یو او الله دې د خیر او د رحمت ذریعه وګرځي بالکل دا چې ته واورې ته هم دومره د چې واورې ته هم دومره خوشحاله او دونه غټ پټي دې هم ځان نه تاو کړی دا څنګه چل دی نو بس دا خو داسې دی چې پټو یا دغه دا خو د موږ د پښتنو یو عنعنات یو کلتور یو درنده جامه ده او باید ولسونه دې ته خدای شته ډېر خوشحاله دي او موږ خو بیا الحمدلله په دې خوشحاله یو چې پټو پاکول او ګرم دغه په دې واوره کې نو ډېر ښه خوند کوي بالکل مخکې چې تقریبا 25 کاله مخکې تا یادونه وکړه چې دلته واوره شوې وه که نه هغه وخت کې دلته ته ویې که نه هغه وخت کې خو زه په خوږیاڼو کې اوسېدم د وزیرو په ساحه کې او نو هغه وخت داسې دوره وه موقت اداري وه د کرزي اول کال و په هغه وخت کې حاجي قدیر ولي و په هغه وخت کې واوره شوې وه بالکل او د الله نه ډېر راضي یو چې په دې ولسو باندې الله ورحمېدو بالکل او ډېر شکر دی چې موږ ډېره مننه قربان خوشحاله اوسېږئ ستانه یو جهان مننه نو لیدونکو ته کوم پیغام لري مهرباني وکړئ بس پیغام اورېدونکو ته دا دی چې الله ته رجوع شي او همیش به د الله نه خیر وغواړي بالکل او دې کې موږ ته ډېر الله په موږ ورحمېدو بالکل ډېره مننه قربان خوشحاله اوسئ الله دې ښاد آباد لره مننه